زابل ولایت د غونډو په تالار کې د سولې او ملي یووالي تر نامه لاندې لویه پسرلنۍ مشاعره د رڼا مدني ټولنې له لوري په داسې حال کې ترسره شوه چې د سیمه ییزو چارواکو په ګډون د دې ولایت یو شمېر شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پروګرام په پیل کې د زابل والي او ولایتي شورا رئیس خبرې وکړې او سوله د افغانانو اولویت وباله. دوی وایي چې د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره باید د جګړې ښکیلې خواوې اوربند وکړي تر څو سولې ته لاره هواره شي. دوه لارې موږ اساسي لرو چې یو د پښتو د افغانیت لاره ده او بله د اسلامیت لاره ده. راځو سولې ته چې موږ افغانان سوله غواړو، ټول یې غواړو. سوله څوک غواړي او څوک یې نه غواړي. سوله ټول افغانان غواړي، ولس یې غواړي. دغه نظام یا دغه جمهوریت یا دغه حکومت هم سوله غواړي. زه د ولسونو استازی یم. زه به د دوی په نمایندګۍ پر طالبانو غږ وکړم که راسه په زابل کې اوربند کوې، زه ذمه درته اخلم. دوی چا سره مشوره نه ده کړې. د دې ټولنې مسول له خلکو وغوښتل چې د سولې پیغام تر نورو هم ورسوي. زابل مو کور ده، موږ او تاسو ټول په ګډه سره د سولې لپاره کار کوو. موږ تر تاسو پورې د سولې او ورورولۍ پیغام رسوو. تاسو یې په خپلو منطقو کې تر نورو کسانو پورې ورسوئ. په سوله کې ژوند ده. ورپسي شاعرانو هم خپل شعرونه زمزمه کړل چې د مینوال لخوا په چکچکو بدرګه کېدل او په خپلو شعرونو کې ځانګړي پیغامونه وړاندې کول. مست و میپروش از غمها از دل بیرون کردی، کارش رو شرابی چه پلاس را کړی جام سر. افغانستان یم سیلان وړي لاسونه راکړي، ستاسو خاطر خپلې کسان وړي لاسونه راکړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې تر دې هم زابلیانو د یو لویې غونډې په ترڅ کې د جګړې له ښکیلو اړخونو وغوښتل چې نور جګړه بس او د سولې لار دې خپله کړي. محمد نیم ستوری، زابل.